مونږ خپل غلطي یو صورت به صحیح نه او وای ما دا قارانه صفزول لګي د خپل ځان نه خبر نه دا سه خلق دا هغه معقولي مصداق دي چې الناس اعداء لما جهلوا خلق وای هغه تسرا دشمنی کوي چې د څنګه نه خبره لکه مثلا یو لیونه ده هغه تسرا ورکا سره څه کوي ایسه گزاري او چې سره خړو شیخ نه ده چې وی خورم د غرنګ هغه سره چې سره د علم د دې علم التجوید یا د قراء سره دشمنی کو بس پکې یادای دا هم زمون په ذهن کې لیونه د منټل له د قران په قدر نه پوهیږي الحمد لله الذي انزل القرآن على محمد ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد د هر علم نمک کې د یو څو خبرو پیژندل هغه لازمي پاکي نوم د علم تعریف د علم موضوع د علم غرض او غایه د علم فائدہ او ثمره د علم ارکان د علم حکم او مرتبه د علم او واضعین د علم منگو تاسی چکم علم شروع کدو والیو د دې علم نوم د علم التجوید یعنی دا هغه علم دی چې په دې کې حروف صحیح کیږي د دې علم تعریف داسې دی هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها دا یو علم دی چې بحث پکې کولای شي د مخارج د حروف او د صفات د حروف دا یو علم دی چې بحث پکې کولای شي د مخارج د حروف او د صفات د حروف یعنی چې دا حرف د کم ځای نه دا کی د حرف کې کم صفات دي په دې علم کې دا خبره بیانېږي موضوع د دې علم چې دا اغا حروف هجاء یا تهجی دي حروف هجاء یا تهجی الف نه تا یا پر دي حروف دوی یا د سوای چې موضوع د قران ده قران کریم هم دغه حروفونه جوړل او دې حروف د هجاء یا تهجی څه کوي چې هجاء یا په معنا د قطع دي یعنی جدا جدا دا هم جدا جدا الف با تا ثا په دغه ترتیب او یا هجاء معنا د دینه هجی کی یعنی کلمات د دینه جوړیږي لکه حمزه زبر لام ال ح زبر میم حم دال پیش دو الحمد دغه ترتیب سره غرض د دې علم چې هغه صون اللسان عن الخطأ اللفظي في أداء القرآن وتلاوة القرآن كما أنزل وتحسين القراءة ساتل د جبه دی په قرآن کریم کې د خطا لفظینا په وخت د تلاوت کې په وخت د لوستلو د قرآن کې او دا چې دنو وتحسين القراءة او خیسته کول لقراءت مقصد دا چې تجوید کې مقصد دا چې حروف صحیح شي یا علم د سی وای چې غرض د دې علم تصحیح الحروف القرآنیه چې قرآنی کلمات حروف هغه صحیح ولوستل شي د هر یو کار یو مقصدی اوس دا علم التجوید څو کوي نو دا د خپل مقصد پیژني چې مقصد په دې کې دا چې زه حروف صحیح کوم چې حروف صحیح نشي نو دا انسان کامیاب نه دی په خپل عالم کې دا و مهنت کوي په خپل ژبه باندې او فائدہ او ثمره د دې علم هر کله چې دا علم حاصل شي حروف صحیح شي فائدہ او ثمره سره رضا الهی
سعادت الدارین د دوه جهانونو کامیابی په صحیح قرآن لوستلو کې ده چې کله دا مقصد حاصل شي. اوس په دې علم کې د یو څو خبرو نه بحث کیږي چې هغه ته ارکان وایي. ارکان د علم څلور دي: مخارج الحروف، صفات الحروف، ترکیبی قواعد. ترکیبی قواعد دې ته ویل لکه اظهار دی او ادغام دی او اقلاب دی او سله ده او دا وغیره. دا تاسو دې سره ترکیبی قواعد چې په دې ترکیبی قواعد سره د حروفو ډول لازم او دا رنګ په خپل ژبه باندې مهنت کول. لا ټول چې د پیژندل نو په خپل ژبه او مهنت کې دا بلګي. اوس هغه سره مجود نه دی چې یو سړی د علم یاد کو په قرآن کې ونه لګو. هغه سره صحیح مجود دی چې هغه په دې فوی شو قرآن کې ولګو خپل ژبه برابر کړه. نو دا څلورم چې کوم ژبه باندې مهنت کول دا د ټول نه انتهایی لازمي ځکه دي چې یو سړی داسې چې هغه علم تجوید کړی نه وي په خپله ژبه مهنت کړی دا سړی کمالي دی. امام جزري رحمه الله هم فرمایي چې وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه وليس فارقا بين التجوید وبين تركه شيء. د تجوید کول او نه کول کې څه شی فرق نشته مگر کوشش د انسان د په خپل خپل معنی. ډېر کارت یو انسان کله دسی چې هغه علم تجوید نه کړي خو په ژبه باندې مهنت کړي ابتداء نو استاد قرآن سم کړي ډېر ښکلی قرآن لوی ته د تجوید کړی دی. د دې علم فائده او ثمره هغه بیان شو. اوس فضیلت او مرتبه د علم چې دا علم په علوم شرعیو کې څه مرتبه لري نو دا داسې یو علم دی چې دا افضل العلوم دی. د ټولو علومو د پاسه دا اولنی علم دی. ستا وزن کړی دا څومره اوچته خبره وکړه ځکه چې د دې تعلق د اشرف الکتب سره دی. تعلق د هغه کتاب سره چې هغه د ټولو کتابونو د بر شریف کتاب دی چې هغه قرآن کریم دی. نو دا د صحت لفظي نوم دی. تجوید دا د صحت لفظي د قرآن نوم دی. نو ځکه د ده مرتبه ډېره اعلی ده او دا حاصلول د علم حاصلول دا فرض کفایي د علماوي او عمل په دې باندې فرض عین دی. صحیح قرآن لوستل هر چا لپاره فرض عین دی. لکه مولا القاري هذا العلم لا خلاف في انه فرض کفایه والعمل به فرض عين على صاحب كل قراءة ورواية ولو كانت القراءة سنة. هغه اختلاف نشته د دې علم په فرض کفایي والی کې چې دا فرض کفایي نه دی او عمل په دې فرض عین نه دی. دې خبره کې چې اختلاف نه دی کړی. کو صاحب د هر قرأت وي او د هر یو روایت وي خو قرآن با د تجوید موافق لولي. اگر کو دا قرآن کریم لسل سنت عمل له خو صحیح لسل سری فرض. د دې مثال یو مثال واورا لکه مثلا ته سنت کې نو سنت فرض خو نه کنه خو ته د سنت ودرېږي نو بیا فاتحه فرض ده کنه فرض رکوع فرض ده کنه فرض دا کنه چې کلم ته قرآن لولي صحیح لسل پتا باندې فرض دي. خلق تجوید د علم التجوید فرق نشي کولای فویږي نو په ذهن کې یو خبره کې ناصر دا قارن وایي چې تجوید فرض دی دا فضل لګي د خلکو فکر دا الکه تجوید قرآن کریم صحیح لسل ته وایي نو صحیح لسل ضروري دی او فرض دی کنه دی فرض دی په هر چا باندې. علم حاصلول فرض نه دي فرض عین نه دي. د دې وجه هغه خلک چې په دې خبرو کې ګوتې وایي کله قارن چیړي کله بس پکه دی سره د علم نه دغه مولا نه تاسو اول منځ اورئ د منځ غلطي منځ خپل غلطي یو صورت به صحیح نه او وایي عمره د قارن نه فضل لګي د خپل ځان نه خبر نه دا سه خلک د هغه معقولي مصداق دي چې الناس اعداء لما جهلوا. خلک وایي هغه تسره دشمنی کوي چې د څه نه خبرې لکه مثلا یو لیونی دی هغه له تسره ورکه په سره څه کوي ایسه گزاري
و چې سره خوړل شي خو نه ده چې ویې خورم دغه رنګې هغه سره چې سره د علم د دې علم تجوید یا د قراو سره دشمني کوي په سپکه یادوي دا هم زمونږ په ذهن کې لیونی د مینټل دی د قرآن په قدر نه پوهېږي خبره دا ده چې قرآن کریم صحیح لوستل دا لازمي دي اوس دا علم د دې وضع او بنیاد چا ایښی دی نو دا د دې وضعین په دوه قسمه دي یو د حیثیت د ادا نه یعنی من حیث الادا او بل من حیث القواعد د حیثیت د ادا نه دا خپل د الله رسول له انسانانو کې چې قرآن کریم هغه ته څرنګه راغلی دی هغه شان صحیح لوستل د صحابو ته ښودلی دی نو من حیث الادا په خپله د الله رسول له او من حیث القواعد چې دا قواعد چې ایښي نو دا قواعد بیا وروسته زمانه کې ایښودلی شوي دي دا قواعد داسې دي چې د دې نه تعبیرات شوي دي دغه شان ادا هغو کوله خو وروسته دور کې خلک داسې و چې فرض که د دې علم نه خبر نه و او د دې ادا سره خبر نه و پوهېدل څنګه ادا وکړو نو علماو د دې دپاره قواعد کې ایښوده چې داسې داسې ادا کوئ د دې حروف داسې مد کوئ داسې غنه کوئ په دې ترتیب باندې دا قواعد وروسته ایښودلی شوي دي لکه چې دا قواعد ایښي دي په علماو کې نو خلیل بن احمد الفراهیدي چې دا په 170 هجري کې وفات شوی دی دارنګې امام سیبوی چې 188 هجري کې دا وفات شوی دی او امام فرا چې 207 هجري کې دا وفات شوی دی او دارنګې امام قطرب چې دا په 209 هجري کې وفات شوی دی او امام مبرد چې دا 206 هجري کې وفات شوی دی د بعض علماو په قول معنی اولنی کتاب شیخ موسی ابن عبید الله هغه اولنی کتاب لیکلی په دې معنی چې دا په 325 هجري کې وفات شوی دی نو دا قواعد دی علماو د دې دپاره ایښي دي تعبیرات یې کړي دي چې خلک د دې علم نه خبر شي او د غلط لوستلو د قرآن نه بچ شي او صحیح ادا واله جوړ شي الله رب العالمین د دې قبرونه د نور نه ډکي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم